السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ لکه څنګه چې موږ تاسو سره وعده کړې وه چې انشاءالله د اډوبي ایډشن اډوبي پریمیر اډوبي افټر افیکټ او اډوبي فوټوشاپ او کلر ډرایو داسې نور پښتو کورسونه به تر تاسو رسوو نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ نو راځو لومړی پیل یې له اډوبي ایډشن څخه کوو نو موږ اډوبي پریمیر اډوبي فوټوشاپ او همداشان اډوبي افټر افیکټ چې تاسو یې دلته وینئ اډوبي افټر افیکټ چې دغه دی دا به موږ تر تاسو په پښتو وړاندې کوو انشاءالله دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ نو لومړی له اډوبي ایډشن څخه اډوبي ایډشن د ساوند ایډیټ یو په عالي پروګرام دی چې په ساوند ایډیټ کې لوړ ایډیټونه کولی شو یعنې سمونې ترسره کولی شو نو لومړی د اډوبي ایډشن د خلاصولو طریقه هر څوک ورسره بلد وي خو په ډیسکټاپ باندې دوه کلیکه کوو اډوبي ایډشن موږ ته خلاصېږي همداشان بل سرچ کې موږ ورته وایو چې اډوبي ایډشن نو دوستانو اډوبي ایډشن به موږ ته خلاص شي اډوبي ایډشن به موږ ته خلاص شي دغه دی اډوبي ایډشن موږ کولی شو چې له سرچ هم خلاص کړو او کولی شو چې ورته شارټ کټ کې هم جوړه کړو نو دوستانو شارټ کټ کې هم کولی شو چې ورته جوړه کړو دغه ځای ته هم خلاصېدلی شي دا سټارټ مینو ته هم دغه ځای ته هم خلاصېدلی شي چې تاسو دلته راشئ دلته اډوبي ایډشن شته نو شارټ کټ کې ورته جوړوو رایټ کلیک کوو پراپرټیز ته راځو ما ورته شارټ کټ کې جوړه کړې ده نو کنټرول نیسم کنټرول الټ سره خپله راځي خپلې خوښې تورې ټاکم چې ای ټاکم نو اپلای کوم او کنټینیو او همداشان اوکې اوس که زه په کیبورډ کې زه کنټرول او الټ همداشان پلس ای پریس کم نو اډوبي ایډشن خلاصېږي زموږ دوستانو چې اډوبي ایډشن خلاص شو نو دوستانو دا وه د اډوبي ایډشن د خلاصولو طریقه نو اوس په اډوبي ایډشن کې اوس نو په اډوبي ایډشن باندې کار کوو تاسو لکه مخکې تاسو ته چې وویل شول چې اډوبي ایډشن یو د ساوند ایډیټ یو عالي پروګرام دی چې دوستانو موږ به یې تر پایه تر تاسو وړاندې کوو نو لومړی د اډوبي ایډشن دغه برخې ته دا پاس برخې ته چې پکې اډوبي ایډشن لیکل شوی دی دغه برخې ته یې ټایټل بار ویل کېږي او دغه ته کنټرول بټن ویل کېږي ټولو ته به معلومه وي چې کلوز او رسټول ډاون یا میکزیمایز او مینیمایز بټن دي همداشان دغه برخې ته یې مینو بار ویل کېږي چې پکې فایل ایډیټ او ویو پیج جنریټ انالایز فورورډ اپشن وینډو هیلپ موجود دغه برخې ته یې ټولز بار ویل کېږي دغه د دې لپاره دی چې لاس کویک لاسرسی موږ ورته ولرو یعنې کویک اکسس لپاره دغه ټولز بار موږ ته دلته شته او دغه برخې ته یې ارګنایزر وینډو ویل کېږي او دغه ته یې ترانسپورټ لیول ویل کېږي فریموټ لیول او دغه ته یې زوم لیول او دغه ته یې ټایم لیول ویل کېږي چې اوس دلته صفر دی دغه ته یې سلیکشن ویو کنټرول ویل کېږي او دغه برخې ته یې چې 55.9 جی بي فري پکې لیکل شوي دي دغه ته یې سټاټس بار ویل کېږي دوستانو نو راځم دغه برخې ته دوستانو ورکینګ ایریا ویل کېږي خو دغه بیا په درو برخو ویشل شوي ده چې یو پروجیکټ ویو برخه ده او بله ملټي ټریک ویو برخه ده او بله د سی ډي پروجیکټ ویو برخه ده نو راځم له فایل مینو څخه زه پیل کوم لومړی ان البته نیو دی چې کنټرول ان په بخښنې کنټرول ان شارټ کټ دی که زه دلته کلیک وکړم البته زه دلته کلیک کوم له پیله به یې تاسو وهم یا کنټرول ان وهم په کیبورډ کې یا نیو وهم خو دلته سمپل ریټ راغی چینلز راغی او ریزولوشن یعنې نوي فارم دی دا عموما کې د ساوند یا د اواز یا د غږ عادي یا سمپل ریټ چې دی هغه معمولي سمپل ریټ چې دی
هغه 440 سال دی. که موږ یې 440 کې ږدو یا 4 کې 0 کې ږدو یا 200 کې ږدو نو اواز کې یو څه ډبلوالی راځي او کتل ته یې راسو ښکته نو بیا یو څه نری والی پکې راځي. نو 440 سال د سیمپل ریډ ټکو. چینلز مونو او سټیرو. مونو یعنی یو او سټیرو ترمنځ فرق دا دی چې مونو کې د اواز کیفیت دومره ښه نه وي لکه څومره چې په سټیرو کې وي. مونو اواز دواړو سپیکرو ته یو ډول رسوي، خو په سټیرو کې کولی شو چې موږ اواز تعیین کړو، د یو لوډ سپیکر اواز لوړ کړو او د بلې ټیټ کړو. کولی شو د رایټ او لیفټ لوډ سپیکرونو یعنې دا دواړو سټیرو کې په دواړو لوډ سپیکرونو ته اواز رسېږي. او بل ریزولوشن سمپل ریزولوشن چې دی هغه ساده ریزولوشن چې دی او معمولي ریزولوشن چې دی عادي هغه 14 بایټه وي باید یا 8 بایټ هم کولی شو که امکان دی ولري چې زیاتره افیکټونه پرې تطبیق نشي، خو 14 ریزولوشن دی. اوکې خو دلته راځو دغه برخې ته، د ریکارډ برخې ده. نو دغه ریکارډ برخه باندې کلیک کوو، زموږ اواز ثبتېږي. تاسو یې ګورئ چې زموږ اواز ثبتېږي. نو کولی شئ دغه شانتې خپل اواز ثبت کړئ. نو زه دا بندوم چې ګورئ دوستان کلیک کوو، زموږ اواز ثبتېږي. تاسو یې ګورئ چې زموږ اواز ثبتېږي. تاسو وکتو چې زموږ اواز ثبت شو. خو اوس راځم دا لږ اوچتوم ترڅو تاسو ته ښه معلوم شي. برخه باندې کلیک کوو، زموږ اواز ثبتېږي. تاسو یې ګورئ چې زموږ اواز ثبتېږي. تاسو وکتو چې زموږ اواز ثبت شو. او بل فایل منو کوم اوپن برخه، اوپن اپشن چې دی کولی شو چې د کمپیوټر څخه زموږ په هارډ ډیسک کې چې کوم اوازونه یا غږونه موجود دي ایډشن ته داخل کو. نو راځم دلته زه دلته زما په کمپیوټر کې به میوزیک برخه اسلامیک میوزیک ایډشن دغه نو دا زه ګورم، دا زه خلاصوم او که چیرې پرې اطمیناني نه وم چې دا زه چې کوم اواز غواړم چې داخل کړم هغه دی او که نه، نو دلته راسئ پارټ پلی باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته ښایي چې دا اواز چې ته یې غواړې داخل کړي همدا دی او که نه. نو ټپلې باندې کلیک وکړئ اوپن. نو زموږ فایل خلاصېږي. تاسو وکتو چې زموږ فایل خلاص شو. اوس اوپن از د اوپن سره څه فرق لري؟ اوپن از کله چې موږ یو فایل خلاصوو نو موږ ته یو مینو راکوي چې تاسو به اوس وګورئ دغه مینو چې آیا سمپل ریټ یې بدلوي او که نه، چینلز یې بدلوي او که نه، ریزولوشن یې بدلوي او که نه. یعنې موږ ته دا اختیاري راکوي چې موږ کوم ډول غواړو چې د دغه ریزولوشن زیات او کم کړو. نو اوکې وهم. زموږ بل فایل هم خلاصېږي. تاسو یې ګورئ چې زموږ یو بل فایل هم خلاصېږي. یو څه وخت یې ونیو، دا د زموږ یو بل فایل هم خلاص شو. تاسو وکتو چې زموږ یو بل فایل هم خلاص شو. او بل اوپن اپین په مرسته موږ څه کولی شو؟ اوپن اپین په مرسته موږ کولی شو چې یو څو فایلونه په یو وار اډابریشن ته داخل کړو. اوپن اپین وایو او دلته ورته فایلونه ټاکو. راځو اپین باندې کلیک کوو. موږ ته په یو وخت کې څو فایلونه په اډابریشن صفحه یا البته د اډابریشن په ایډیټ ویو یا کې خلاصېږي ورکینګ ایریا کې. نو تاسو ګورئ چې دغه خلاصېږي. یو فایل لږ وخت نیسي خو فایلونه خلاصېږي. دوستانو فایل خلاصېږي. وخت ډېر ونیو.
نو دا دوستانو درې واړه فایلونه خلاص شول. تاسو به ووایئ چې کومه دي. لومړی فایل تر دغه ځایه پورې دی، دا کرښه پاسې پرې نوم هم لیکل شوی دی، او دویم فایل دغه دی، د دې ځای درېیم فایل ته روانه اخوا تاسو وکړو چې درې واړه فایلونه دوستانو خلاص شول. او بل اوفن پین اوفن ویډیو اډیو فرام ویډیو څه کولی شي دا له دغه برخه چې د اډوبیشن دغه آپشن په فایل مینو کې د اواز له ویډیو څخه اډیو تاسو راخیستلی شئ، یعنی داسې نه چې له اډیو دې رجلا شي، هلته به هم وي خو لکه کافي داسې تاسو راخیستلی شئ. دلته اوفن اډیو فرام ویډیو باندې کلیک وکوئ او تاسو ته به را خلاصه شي. اوس دغه زه خلاصوم، نو تاسو ته به دغه خلاصه چې په یو وخت کې تاسو په اډوبیشن کې ډېرو ساوندونو یا ډېرو غږونو باندې ایډیټ کولی شئ، لکه دلته 2 3. نو تاسو دا وګورئ چې له او سندرې یا البته له ویډیو څخه مو اډیو راواخیسته، له ویډیو څخه مو اډیو راواخیسته. تاسو وینئ چې اډیو راغله پرې. نو دا اډیو وه چې له ویډیو څخه مو راواخیسته. او دریمه څلورم پنځم آپشن اوفن اډیو فرام، البته اوفن اکسټراکټ اډیو فرام ویډیو سی ډي. نو دغه آپشن چې دی موږ کله که په سی ډي روم کې سی ډي ولرو، البته په سی ډي کې موږ یو څو اوازونه ولرو یا یو اواز ولرو، کولی شو له سی ډي روم څخه یې اډوبیشن ته داخل کړو. دلته به د فایل البته د ډیوایس نوم ورکړي، د غالۍ نوم به ورکړي، او هلته دلته به پریسیټ کې به ورته هغه اواز اډ کړي او اوکې به یې کړي چې دا اډیو څخه له سی ډي څخه موږ کولی شو اواز راواخلو او ایډیټ پرې ترسره کړو. نو دغه دا کار ترسره کوي. او بل کلوز کولی شو چې یو فایل کلوز کړو، دا فایل کلوز شو، دا غواړو چې دا کلوز کړو. نو آیا تاسو غواړئ چې دا سیو کړئ؟ نه غواړم، دا کلوز شو. او بل کلوز اونلی نان سیشن میډیا، او د دې په مرسته کولی شو هغه پروجیکټ یعنې هغه پروژه چې موږ داخله کړې وي هغه یوازې همغه کلوز کړو. اوس کلوز آر په مرسته موږ کولی شو که چېرې موږ یو څو فایلونه راوړو یا اډوبیشن ته مو داخل کړي وي، هغې په مرسته کولی شو چې ټول فایلونه په یو وخت کې کلوز کړو. فایل خلاص، یو بل فایل هم خلاصوم چې ښه باوري شو. دوستانو دا دوه فایلونه مو خلاص کړي دي. اوس غواړو چې دا ټول بند کړو. نو کلوز آل باندې کلیک کوو، چې ساده کلیک کوو نو ټول بندېږي، ټول کلوز کېږي. او کلوز آل باندې پوه شولئ. او بله برخه چې دا هغه د سیو برخه ده. سیو هغه حالت کې کار کوي کله که یو نوی ټریک جوړ کړئ. زه اوس دلته یو نوی اواز جوړوم، تاسو ګورئ. بلې السلام علیکم. نو اوس زموږ اواز ثبتېږي، دا زه بندوم. اوس غواړو دا سیو کړو، البته په دې باندې کار نه کوي، په بخښنې دا هغه حالت کې کار کوي چې موږ کله یو فایل راوړی وي، موږ یو فایل اډوبیشن ته داخل کړی وي. زه تیر وتم، په بخښنې دا هغه وخت کار کوي کله موږ یو نوی فایل داخل کړی وي. البته د هغه فایل سورس باید معلوم وي، یعنی منبع باید معلوم وي چې موږ له کوم ځای څخه رااخیستی دی. اوس یې ګورو، کله چې موږ په دې کې ایډیټ کوو نو درته وایي چې ته فایل په همغه فایل باندې سیو کوي. اوس زه دلته دغه برخه کټ کوم یا دا برخه ډایلیټ کوم، تاسو یې ګورئ دغه برخه هم ډایلیټ کوم. اوس راځم فایل ته او سیو باندې زه کلیک کوم. آیا ته غواړې چې په همغه فایل دغه برخه
دغه فایل سیو شي نو هغه فایل چې مخکې و هغې نه دې تغییر وکوي. نه زه نه غواړم چې داسې وشي. که تاسو غواړئ تاسو به داسې کولی شئ. نو بله برخه چې ده هغه د هغه برخه چې ده البته ما هغه فایل نه غوښته. اوس دریمه برخه داسې یو از غواړو چې یو فایل سیو کړو. البته دغه فایل دی زه یې خلاصوم. دغه فایل ما خلاص کړ. اوس زه غواړم چې دغه فایل په یو بل په بل ټایپ باندې زه سیو کړم. نو تاسو به راشئ دلته به یې ټایپ مشخص کړئ او دلته که همغه نوم ورکوئ او که بل نوم ورکوئ نو تاسو به هغه نوم ورکوئ او به وروسته به سیو ووایئ. ځای به ورته تعیین کړئ چې ډیسکټاپ مې سیو شي په بل ځای باندې سیو شي نو سیو به کلیک کړئ. سیو از دا کار ته کړئ په همغه فایل باندې نه غواړئ چې سیو یې کړي. اوس دریمه برخه سیو از ا کاپي. زه غواړم چې دغه برخه چې ده دا دې د یو کاپي په څېر سیو شي چېرته. البته لومړی له دې څخه کاپي اخلم. نو لومړی د دې څخه کاپي اخلم. کاپي مې واخیستله دوستانو. اوس راځم سیو از ا کاپي دا دلته وم او زه ورته تعینوم چې په ډیسکټاپ باندې دې سیو شي په بل ځای باندې سیو شي نو سیو پریس کوم. کله مو چې سیو پریس کړو نو تاسو کولی شئ چې هغه سیو کړئ. نو دریمه برخه یې سیو سلیکشن. کولی شو سیو سلیکشن هغه برخه چې یوازې موږ سلیکټ کړې ده هغه چېرته سیو کړو چې زه یا په لایبرري کې یا په ډیسکټاپ کې غواړم دغه سیو کړم. ورته نوم ورکوم چې افغانستان. نو دغه یې نوم شو او سیو پریس کوم. نو تاسو ته به دغه فایل سیو شي. او بله برخه چې ده سیو سلیکشن سیو آل. یو وخت کې موږ څو فایلونه خلاص کړي دي چې غواړو ټول په یو ځای سیو کړي. یعنې په یوه فایل کې نه یعنې په یو ځای باندې چې موږ څخه وخت ونه غواړي چې دغه فایلونه دې موږ سیو کړو. او بله برخه چې ده هغه به بات پروسیسینګ وي. البته ریورټ ټو سیو دی. ریورټ ټو سیو کولی شو چې موږ یو فایل دغه وړاندې چې البته دغه کاپي چې دي دغه فایل دغه په یو ریورټ کوي. نو ګورو چې دغه ریورټ کېږي او که نه. دلته ریورټ او دا غواړو چې موږ ریورټ کړو. نو کولی شو چې دغه موږ ریورټ کړو په بل طرف سرچپو شکل تعیین کړو او په هغه ډول یې موږ سیو کړو. اوس غواړو چې دا ریورټ کړو. ریورټ ټو سیو دي کړو. ریورټ ټو سیو موږ کولی شو چې د څپې له ښکته څخه پورته او د پورته څخه ښکته طرف ته بدلیږي او څپې ریورټ کېږي. اوس تاسو ګورئ دغه برخه چې ده د څپو دغه برخه د پاس دغه برخه دا په لومړیو کې په اول فایل کې دلته وه دغلته وه دلته. اوس هغه پاس تلل. یعنې دغسې کولی شو موږ ریورټ ټو سیو دي کړو. او بات پروسیسینګ په مرسته موږ کولی شو چې یو څو فایلونه وي. موږ کولی شو چې یو څو فایلونه چې اوازونه یې سره تبدیل وي کولی شو چې د هغوی اوازونه سره یو ډول کړو او هغوی په یو ټایپ باندې موږ کولی شو چې سیو کړو. اوس دلته موږ راځو رن سکرپټ کې باندې رن سکرپټ وخو. رن سکرپټ دلته د اډوبیشن سکرپټونه چې د اډوبیشن په دلته شته دلته موږ اوپن کولی شو. او بل رن سکرپټ وروسته ریزمپل کنورشن سیټینګ کولی شو. دلته موږ ورته تعیین کړو. سمپلیټ تعیین کړو. چینلز تعیین کړو او همداشان ریزولوشن
چې دا کولی شو موږ دلته تعین کړو اوکې وهو دلته موږ هماغه باندې کلیک وکړو نیو فارمټ کولی شو دلته موږ ورته ټایپ وټاکو چې اوس په پی سی ایم ویو کې دی کولی شو ورته MP3 سایز جوړ کړو MP3 سایز البته MP3 ټایپ کولی شو چې موږ ورته MP3 ټایپ برابر کړو او دلته ډیسټنشن چرته یې موږ باید دا فایل سیو کړو براوز باندې کلیک کړو ډیسکټاپ باندې کلیک کړو اوکې ووهو چې دغه په ډیسکټاپ باندې موږ دا سیو شي نو رن باچ باندې کلیک کړو موږ ته به ټول رن باچ شي چې تاسو به هلته بیا وګورئ چې ټول به رن باچ وي او اوازونه به ټول یو ډول تللي وي کومه فرق به یې په سمپلیټ چینلز او ریزولوشن کې نه وي ټول به یو خو دا ممکن سرکوټ نه غواړي وخت ونیسي او بل فلش ورچوال فایل څه کار ترسره کوي فلش ورچوال فایل غواړو یو فایل مو خلاص کړو هغه زموږ څخه ډېر وخت نیسي فلش ورچوال فایل باندې کلیک کوو هغه به موږ ته په ټمپورري فولډر کې ځای کړي تر څو د خلاصونې لکه دغه فایل چې وخت نیسي که چیرې داسې اوږد فایل وي 4 ساعته 5 ساعته هغه فایل موږ غواړو چې د اډوبیشن ته داخل کړو وخت نیسي نو رن فایل باندې به کلیک ترسره کوو رن فایل چې دا ورچوال باندې به کلیک ترسره کړي او منیج ټمپورري فولډر کې به دلته دا فایلونه چې موږ اوس خلاص کړي دي دلته به تاسو ته سیو شي دغه فایل چې تاسو یې غواړئ ژر دې خلاص شي او دا فایلونه دي چې اوس موږ خلاص کړي دي تقریبا څه وخت مخکې نو هغه د ټمپورري فولډر لپاره موږ سی کولی شو چې همدغه فایل چې موږ ته دغه رن فلش ورچوال فایل نه تازه کېږي دا علت دا دی چې دغه فایل دا چې ما اوس خلاص کړی دی البته اوس زه بل فایل راوړم بل فایل به زه راوړم چې بل فایل به کله زه بل فایل دغه ځای ته راوړم نو ما ته به هغه تازه کېږي یعنې یو نوی فایل چې اوس دغه فایل زه راوړم کله مې چې دغه فایل ما راوړ نو هلته به فلش ورچوال تازه وي ځکه آیا غواړئ چې دغه په ټمپورري فولډر کې سیو کړي نو ټمپورري فولډر موږ کولی شو چې هلته سیو کړو خو دلته دا فایلونه چې دي ټول شته پکې په دغه ټمپورري فولډر کې نو اگزیټ کولی شو چې موږ له اډوبیشن څخه واوځو نو دوستانو لومړنۍ ویډیو مو تر دغه ځایه پورې انشاءالله پاتې ویډیوګانو کې د اډوبیشن نورې برخې وړاندې کوو او دوستانو موږ بیا هم دونه کوو چې اډوبي افتر افیکټ اډوبي فوټوشاپ اډوبي ایډیشن همدا اوس روان دی اډوبي پریمیر موږ ستاسو لپاره په پام کې لرو همداشان د یوټیوب زده کړه انټرنیټ زده کړه دا ټول موږ ستاسو لپاره په پام کې لرو دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ انشاءالله